ښځې کوس لپاره نيکر اغوستل څومره ګټې لري؟ د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ویډیو شریک کړئ چې نور هم ترې ګټه واخلي. تر ټولو غوره د لاندې جامې نيکر د کتان او نخ جامې دي او تر ټولو بدتره جامې د نایلون او مصنوعي الیاف دي چې په کافي اندازه هوا بدن ته نه پرېږدي. د لاندې اغوستلو جامې یا زیرپوشي د امکان تر حده په ورځ کې یو ځل بدلې کړئ او د لاندې اغوستلو جامې باید نمجنې نه وي بلکې په بشپړه توګه وچې او اوتو شوي وي. جامې باید په مجموعي کې پراخه او آزاده وي. د جینۍ تنګ پتلون د دوامدار اغوستلو څخه ځان وساتي ځکه له یوې خوا د هوا جریان موندلو لار بندوي، له بلې خوا د تنګو جامو دوامداره اغوستل د اړوند برخو د وینې جریان معطل کوي او د ناروغۍ سبب ګرځي. د امکان تر حده د نایلونو او تنګو جامو اغوستلو څخه ځان وساتئ. راحتې او پراخه جامې واغوندئ. د لاندې اغوستلې جامې مو په خوشبویه موادو مه مینځئ. خپل تناسلي غړي د مخې خوا څخه شا طرف ته پرېمینځئ. د تناسلي غړو له مینځلو وروسته یې په یو نرم دستمال وچ کړئ ځکه چې د تناسلي غړو لوندوالی د باکتریاوو د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د تناسلي برخې اضافي ویښتان مو په مناسبه طریقه پاکي او مویبر له منځه یوسئ ځکه د دې برخې د ویښتانو لویېدل میکروبونه او اولودګي د راجذبولو علاوه له دې څخه د دې برخې پاک مینځل د ویښتانو په شتون کې سخت او یا ناممکن دي. د استنجا پر وخت مه پرېږدئ چې خوشبویه مواد لکه شامپو دغه برخې ته ولاړ شي. وروسته له حمام څخه تشې متیازې ضرور وکړئ. په استخار یعنې د لامبو تشت کې ډیر مه پرېوځئ. مخکې له دې چې د لامبو تشت کې ولامبئ د اوبو له څرنګوالي یې ځان ډاډمن کړئ. د میاشتني مریضۍ په لړ کې ښه دا ده چې نسبت له ټامپون څخه د کوتکس وکاروئ ځکه ټامپون کارول د بکاره د ژوبلیدو امکان ډیر وي. مخکې او وروسته له کوتکس اچولو خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پرېمینځئ. کوتکس هر 4 یا 6 ساعتونو کې یو ځل بدل کړئ. که چیرې ټامپون کاروئ نو 4 یا 6 ساعته وروسته یې تبدیل کړئ او د شپې په لړ کې ټامپون مه اچوئ، خاصتا هغه ټامپون چې ډیر جذب لري ځکه چې د محبلي عفونو او میکروبي کېدو سبب ګرځي. هیڅکله هم خپلې تشې متیازې د اوږدې مودې لپاره مه ساتئ. مناسب خواړه د میکروب د رامنځته کېدو معنی ګرځي. ماستې د عفونت د مخنیوي لپاره ښې دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.